دوهم لغت colleague. همکار ته ویل کېږي هغه څوک چې یو ځای در سره کار کوي. دا هم چې نه ناون دی، نوم دی. مثال: Fatima and her colleague work in a school together in Herat. Fatima and her colleague work together in a school in Herat. فاطمه او د هغې همکار یو ځای کار کوي په هرات کې په یو مکتب کې. My colleague helped me prepare tea for all the colleagues during the meeting. My colleague helped me prepare tea for all the colleagues during the meeting. زما همکار لما سره مرسته وکړه تر څو چای تیار کړو د ټولو همکارانو لپاره د میټینګ یا ملاحظې په جریان کې. تر څو چې ښه مو زده شي لغات ته په خپله 3-4 مثالونه جوړ کړئ. مثالونه ولیکئ په خپله کتابچه کې تر څو مفید تمام شي.